نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله تعالی بېشکه موږ قرآن نازل کړی دی او موږ د همدغه قرآن ساتونکي یو. دغه قرآن هغه اسلامي کلام، هغه الهي کلام دی چې 1400 کاله د دغه قرآن په یوه توري کې هم تغییر نه دی راغلی. د هغه اسلامي کلام دی چې موږ تاسې انسانیت ته راوبللو، موږ تاسې د تورې تیارې څخه رڼا لوري ته راوستلو. د هغه اسلامي کلام الهي کلام دی چې موږ تاسې د ژوند هره طریقه راښودلې ده. نن چې څوک کفري هېوادونه کوښښ کوي د قرآن کریم توهین وکړي، په دې سره قرآن کریم ته هېڅ توهین نه رسېږي، ځکه الله تعالی خپله وایي چې قرآن موږ نازل کړی دی او موږ د همدغه قرآن ساتونکي یو. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آیا ستاسو د فیل د خاوندانو کیسه نه ده په یاد چې دوی غوښتل د الله تعالی کور بیت الله د ورانولو نیت یې کړی و چې هغه ورانه کړي. الله تعالی بیا دوی په څنګه غضب اخته کړل؟ الله تعالی دوی د ابابیل مرغان په واسطه باندې د ډبرو په واسطه سوري او له منځه یوړل. والله عزیز ذو انتقام. الله تعالی ښه انتقام اخیستونکی دی. دا چې نن ورځ کفري هېوادونه کوښښ کوي د قرآن کریم توهین وکړي، په دې سره هېڅ توهین قرآن کریم ته نه کېږي، هېڅ تاوان نه رسېږي. خو زموږ دپاره دا یو مسؤلیت دی چې د خپل الهي کلام دفاع وکړو، د خپل الهي کلام ساتنه وکړو. الله تعالی به هرومرو زموږ څخه د قیامت په ورځ دا پوښتنه کوي چې زما د کلام بې حرمتي وسوله، تاسو څه وکړل؟ موږ بیا څه به جواب کې ورته وایو؟ آیا تر اوسه خو به داسې نه وي پېښ شوی چې یو مسلمان راولاړ شوی تورات، زبور، انجیل، بایبل بې حرمتي یې کړي؟ هېڅکله نه، ځکه موږ تاسې ټوله په دې باور او عقیده لرو چې دا ټول الهي کتابونه دي. خو نن ورځ کفار کوښښ کوي. موږ تاسې باید په پراخ کچه لاریونونه وکړو، په پراخ کچه باید ویرغندو، په پراخ کچه باید موږ تاسې د کفري هېوادونو سره اړیکې پرېږدو او موږ تاسې باید د دغه قرآن په احکامو باندې سر خلاص کړو، دغه قرآن زده کړو په تجوید، په قرأت او په تفسیر سره، او د دغه قرآن پر احکامو ولاړ شو. که چیرې نن ورځ د یو هېواد یو بیرغ سوی وای، د یو هېواد د باچا عکس سوی وای، هغه هېواد کې به څنګه مظاهرې وای؟ خلکو به څه حال جوړ کړی وای؟ د هغه هېواد سفارت به بند کړی وای درسره، سفیر به یې درسره ایسته کړی وای. خو نن ورځ د الله تعالی الهي کلام توهین کېږي، سپکاوی کېږي، موږ تاسې ولې چوپ پاتې یو؟ د دې پوښتنه هرومرو الله پاک زموږ څه کوي. دا زموږ تاسې په وړاندې یو قرآن کریم یو مسؤلیت دی چې موږ تاسې باید د قرآن کریم ساتنه وکړو. د هغه الهي کلام دی چې 1400 کاله د دې په یوه توري کې هم تغییر نه دی راغلی. همدغه قرآن کریم به د قیامت ورځ زموږ شفاعت کوي. هغه کسان چې پر دې دنیا قرآن کریم تلاوت کړی دی، قرآن کریم احکام یې منلي دي، د قرآن کریم پر لاره تللی دی، د قیامت ورځ به همدغه قرآن کریم زموږ تاسې بخښنه غواړي د الله تعالی څخه. زموږ تاسې تر مخه به موږ بس یو د الله پاک څخه به بخښنه غواړي چې یا ربه دغه نفر د هغې دنیا کې زما تلاوت کوي، زما سره یې مینه درلوده، یا الله پاکه تی ګناهونه وبخښي. د خدای نکرده موږ تاسې د قرآن کریم تلاوت ونه کړو، د هغه سره مینه ونه لرو، حقیقي مینه ونه لرو، همدغه قرآن کریم به موږ تاسې د قیامت ورځ تر غاړې ونیسي چې ای د خدای بنده، تا زه کله تلاوت کړی وم، تا کله زما سره حقیقي مینه درلوده. آیا بیا موږ کولی شو ځان ځینې خلاص کړو؟ قرآن کریم دا خپله شفا ده. د دغه قرآن کریم د یوه صورت خوند د نړۍ په هیڅ کتاب کې نشته. د دغه قرآن کریم د یوه صورت د معنا تفسیر که موږ تاسې په معنا سره ووایو، په دقت سره یې ووایو، هغه کم خوند، هغه کم عشق چې پکښې کې دی د نړۍ په هیڅ عشق کې نشته. نو موږ تاسې دپاره دا لازمه ده چې قرآن کریم زده کړو، په تفسیر سره یې زده کړو، په تجوید سره یې زده کړو، په معنا سره یې زده کړو او د هغه پر لاره ولاړ شو. موږ تاسې باید د دغه قرآن سره حقیقي مینه ولرو. دا قرآن باید موږ تاسې په غېږ کې ونیسو. لږ تر لږه باید هره ورځ د دغه قرآن کریم تلاوت وکړو.
هغه کسان چې تش په نامه قرآن کریم په کورو کې په تاخچو کې ایښی دی الله پاک به د دوی سره خامخا حساب کوي. موږ تاسې ډېری مسلمانان ډېری ځوانان قرآن کریم په کورو کې ایښی یوازې د نمایش دپاره. ډېر افسوس خبره ده. موږ تاسې باید د نمایش دپاره قرآن کریم په کور کې کښېنږدو یا موږ تاسې کله المارۍ صفا کوو کله کور سموو قرآن کریم ووینو بیا یې مچ کړو پرې کښېږدو. داسې نه، حد اقل باید هره ورځ نیم ساعت 10 دقیقې که نه په هفته کې خو یو ځل باید د قرآن کریم تلاوت وکړو. د دنیا ټوله کامیابي په همدغه الهي کتاب کې ده. د دې الهي کتاب خوند باندې هغه څوک پوهېدلی سي چې کله پوره فکر ورته وکړي، په پوره اخلاص سره یې ووایي، په معنا او په تفسیر سره یې سر خلاص کړي، بیا هغه ته د دغه الهي کلام عشق، د دغه الهي کلام خوند ورمعلومېږي. هر څوک دا خوند نسي حس کولی. الله پاک دې موږ تاسو ته د دغه ټولو خبرو د عملي کولو توفیق راکړي.